لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. د حج تمتع د کولو تفصیلی طریقه نهمه پوښتنه د حج تمتع د کولو تفصیلی طریقه څرنګه ده؟ ځواب: د حج تمتع د کولو تفصیلی طریقه داسې ده: اول به د احرام تړلو له مخه غسل وکړي یا به اودس تازه کړي، خو غسل کول افضل دي. که اوبه نه وي دغسې احرام به وتړي. د احرام تړلو لپاره تیمم نه غواړي، ځکه دغه غسل یا اودس د بدن د ظاهري پاکوالي لپاره دی او تیمم دغه پاکوالی نه راولي. بیا به خپل نوکان او بریتونه کوچني کړي، د زیرناف یعنی ترنامه لاندې او بغلونو ویښتان به لرې کړي. که د سر خریلو عادت ولري سر به وخري، او که دغه عادت ونه لري بیا به سر پریمینځي. که زوجه یعنی خپله ښځه ولري نزدېکت به ورسره وکړي. که شرعي مانع نه وي لکه حیض، تر غسل وروسته به د احرام لپاره دوې نوې یا پریولل شوې سپینې جامې راواخلي، لنګ به پر ځان راوګرځوي، پرحمیاني به یې ټینګ کړي، پټو به پر اوږو واچوي. که خوشبويي ورسره وي پر بدن به یې ولګوي. که مکرو وخت نه وي د احرام 2 رکعته لمونځ به په پټ سر باندې وکړي، بیا به سر لوڅ کړي. تر دغه لمانځه وروسته به د عمرې نیت په زړه کې وکړي، په خوله باندې به دا الفاظ ووایي: یا الله پاکه، زه د عمرې اراده لرم، ته یې راته اسانه کړې او ته یې راڅخه قبوله کړې. بیا به د عمرې په نیت باندې د تلبیې دا الفاظ ووایي: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کله یې چې تر نیت وروسته تلبیه وویله محرم یعنی احرام وله شو. د احرام د محرماتو یعنی منع کارونو څخه به ځان ساتي. تلبیه به ډیره وایي. کله چې مکې مکرمې ته ورسید خپل سامان به په کوټه کې کیږدي، ځان به بېغمه کړي، غسل به وکړي. د باب السلام یا بلې دروازې څخه به په ډیر ادب او عاجزۍ د تلبیې په ویلو سره مسجد الحرام شریف ته داخل شي. کله چې پر کعبه شریفه سترګې ولګیږي الله اکبر او لا اله الا الله به هر یو 3 واره ووایي. بیا به دعا وکړي، هر دعا چې خوښوي، ځکه دغه ځای د دعا د قبلېدلو ځای دی. بیا به که لمونځ نه قضا کېده، جماعت نه تېرېده، 9 شوته د عمرې طواف به د حج په میاشتو کې په داسې طریقه باندې وکړي چې راسته اوږه به یې په 9 شوتونو کې لوڅوي. په 3 اولو شوتونو کې به اوږې ښوروي. د دغه طواف تر شروع کولو مخکې به تلبیه پرېږدي. د طواف پوره کولو وروسته به که مکرو وخت نه وي د طواف 2 رکعته واجب لمونځ وکړي، او که مکرو وخت وي بیا به یې وځنډوي. تر مکرو وخت تېرېدلو وروسته به یې وکړي. بیا به د زمزم اوبه وڅښي. بیا به د صفا او مروه سعی وکړي. تر سعی وروسته به د احرام څخه د سر په خریلو یا په کوچني کولو باندې ځان وباسي. خپل نفلي طوافونه او عمرې دې کوي. هر کله چې د لوی اختر د میاشتې د 8م ورځ شي د حرم په حدودو کې به د حج احرام وتړي، تلبیه به شروع کړي. که وخت وي مسجد الحرام ته به راشي، د تحیې طواف به وکړي، او که داسې نیت لري چې تر دغه طواف تحیه وروسته د حج لپاره سعی وکړي، د دغه طواف په ټولو شوتونو کې به راسته اوږه لوڅه کړي، او پر 3 اولو شوتونو کې به اوږې ښوروي. او که د حج سعی اوس نه کوي بلکې تر طواف زیارت یا بل نفلي طواف وروسته یې کوي، بیا به په دغه طواف تحیه کې د راسته اوږې لوڅوالی او د اوږو ښورول نه کوي. تر دغه طواف وروسته به تلبیه نه پرېږدي او منا ته به ووځي. تر دغه وروسته چې د حج کوم افعال دي هغه به د حج د 3 سره قسمونو لپاره وروسته په تفصیل باندې ذکر شي. یادونه: د احرام د لمانځه، د تلبیې، د طواف، د سعی، د دغه ټولو د هر یوه تفصیل په خپل ځای کې ذکر شوی دی. هلته یې کتلی او اوریدلی شئ. اللهم لبیک